د ناکامې زندګۍ لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ناکامې زندګۍ لنډې کیسې لومړۍ او دردونکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې دغه دردونکې کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله ریحانه ماهره. ځوان هلک د ښار په ګڼه ګوڼه کې روان و. د موټرو شور، د خلکو خبرې او د دوکانونو غږونه یې سره ګډ شوي وو. ناڅاپه یې سترګې پر یوې ځوانې ښایسته جینۍ ولګېدې چې د سړک پر غاړه ولاړه ده. په ارام او خوږمن غږ یې سوال کاوه. د ښار شور ماشور د هغې نری غږ پټاوه، خو د هغې په سترګو کې یو خاموش فریاد و. هلک لږ ودرېده، شاوخوا یې وکتل. خلک بې پروا تېرېدل، خو د جینۍ څېره د ښار د دې بې رحمې ګڼې ګوڼې په منځ کې لکه یو پوښتنلیک ولاړه وه. هلک فکر وکړ، دا ښار چې هره ورځ زرګونه کسان پکې خاندي، ولې د داسې خلکو ژړا نه اوري؟ شاوخوا خلک تېرېدل. ځوان جینۍ ته وکتل، لاسونه له یخنۍ نه شنه شوي وو. په خیرن کمیس کې ولاړه وه، تور ټیکری له ځانه تاو کړی و. باد لا پسې زور واخیسته، اسمان وریځ و. جینۍ همغسې ولاړه وه. د هلک زړه پرې وسوځېده او له ځان سره یې وویل، ځوانه جینۍ ده او خیر غواړي، آیا څوک لري او که نه؟ ځوان څو شېبې ولاړ و، غوښتل یې چې ورشي او پوښتنه ترې وکړي. همداسې یې وکړل. د جینۍ خواته ورغی، ګوري چې د جینۍ په مخ باندې غټ داغ و. زړه ته یې رنګارنګ خبرې راغلې. دا به چا وهلي وي؟ دا به څنګه داسې وي؟ د جینۍ خواته ولاړ. ورو یې وویل، خورې په دې یخنۍ کې څه کوې دلته ولاړی؟ ځه لاړه شه کور ته. جینۍ لاندې کتل، هیڅ یې ونه ویل. هلک بیا وویل، زما په خبرو خفه نه شي. ځوانه یې، خاوند د کار روزګار نه کوي؟ جینۍ یوه شېبه غلې وله، سترګو یې بېواره اوښکې لاړې او په ژړغوني غږ یې وویل، هر څوک راته همدا خبرې کوي. څوک راته څه وایي او څوک راته څه. څوک را باندې ملنډې وهي، څوک وایي راځه له ما سره لاړه شه، ډېرې روپۍ به درکړم. څوک وایي ځوانه جینۍ یې، تا ته نه ده پکار چې سوال وکړي. خو زما یوې غمجنې جینۍ، یوې مجبورې جینۍ، یوې بې کوره جینۍ، یوې بې اسرې جینۍ فریاد هیڅ چا وانه اورېده. هیڅ چا راته ونه ویل چې کور لرې او که نه. هلک ورته حیران حیران کتل او د دې فریاد ته یې غوږ نیولی و. د جینۍ ژړا زور واخیسته. اسمان هم له ځان سره وریځې راټولې کړې. د دې په فریاد اسمان هم په ژړا شو او باران شروع شو. جینۍ ځوان ته وویل، هیله کوم ما یوازې پرېږده، زه ډېره مجبوره یم، ډېره. هلک ویل، نه خورې داسې مه وایه، ستا فریاد به زه اورم. څه مې چې په وس کې وي زه یې درته کوم، یوازې به دې نه پرېږدم. زه د هغه خلکو په څېر نه یم چې خندا او ملنډې در پورې وهي. جینۍ اسمان ته وکتل او سر یې وښوراوه. اوښکې له باران سره ګډې شوې. جینۍ وویل، ځه لاړ شه، که هغه ظالمانو له ما سره ولیدې ژوندی دې نه پرېږدي. زه نه غواړم په تا باندې څه وشي. هلک وویل، نه، راته ووایه ته څه مجبوره یې؟ ولې خیر غواړې او څوک ظالمان؟ ها؟ جینۍ وویل، دا اوږده کیسه ده، پرې مږده چې همداسې په ډک زړه مړه شم. هغه وویل، نه، هیله کوم یو څه خو ووایه. هغې ورته وویل، اوس یې وخت نه ده، سبا یا بل سبا به درته ووایم. هلک هم نور ټینګار ونه کړ. ویې ویل، سمه ده چې څنګه ستا خوښه وي. جینۍ ته یې پیسې ورکړې او نور لاړ. جینۍ هم ورته دعا وکړه، خو د جینۍ د ژوند له کیسې خبر نه شو. همداسې بې ځوابه لاړ، خو بیا هم ورته راځي او د دې فریاد به اوري. جینۍ هم باران لمده کړې وه. پیسې کلکې په لاس کې نیولې وې. د کور په طرف روانه شوه. کور ته چې ورسېده، ګوري چې په عمر پوخ سړی په لاس کې ډانګ نیولی و او جینۍ ته په غوسه وویل، چېرته تللې وې؟ ها؟ څنګه دې ناوخته کړه؟ په دې ماښام کې کور ته راغلې؟ له چا سره تللې وې او چېرته؟ زر ووایه. جینۍ په رېږدېدو شوه او په خواره خوله یې وویل، هېڅ چېرته هم نه وم تللې. باور وکړه. وی ښځې له کوټې را منډه کړه او له ویښتونه یې کش کړه. 2-3 څپېړې په مخ ورکړې. بیا یې سړي ته مخ ور واړه او ویې ویل، وګوره لالا، دا چېرته تللې وه؟ روپۍ هم ورسره ډېرې دي. جینۍ کوټې ته بوتله او ښه یې ووهله. په ټوله کوټه کې د هغې د فریاد د بېوسه جسد ژړا وه.
ماشومانو منډه کړله او د هغې جینۍ له لاس نه روپۍ واخیستې. سړي په غوسه وویل سوالګرې ته دا فکر ونه کړي چې زه به چا سره لاړه شم یا به وتښتم. که داسې کار دې وکړ ژوندی دې نه پرېږدم، غوښې دې په سپیانو باندې خورم. هغې په چیغو چیغو ژړل او همدا یې ویل زما ګناه څه ده؟ ولې مې وهې؟ آخر زما ګناه څه ده؟ د دې فریاد ټوله کوټه ونیوله، خو فریاد یې چا وانه ورېده. شپه پرې ډېره په دردونو کې تېره شوه. ټوله شپه یې ژړل، اسمان هم ورسره ګډ ژړل. لکه د دې ژړا چې ګوري. سهار شو، په زړه کې راتېر شو چې هغه ځوان به څوک و چې زما فریاد یې اورېده، زما اوښکې لیدلې، زما بېوسي لیدله. چې هغه هر څوک و، خدای دې نه بېکوره کوي. ټوله ورځ یې د هغه ځوان په سوچونو کې تېره کړه. آیا هغه به نن راغلی وي، ما به لټوي او زه دلته یم. دا ظالمان مې نه پرېږدي چې لاړه شم بهر. شپه شوه، دا شپه هم پرې تېره شوه. سهار وختي له خوبه پاڅېده. سر ته یې همغه ښځه ولاړه او ورته ویې ویل هله ناوخته ده، پاڅه کار ته دی. پرون خو لاړې نه، دا هم په نهاره له کوره ووتله او په ښار کې په همغه ځای ودرېده، په کوم ځای کې به چې مخکې ولاړه وه. د ژمي شپې او ورځې وې، کله به اسمان شین و، کله به وریځ، خو دا خوارکۍ به تلله د خیر غوښتلو ته چې خیر وغواړي. په باران کې به هم ولاړه وه، هېچ چا یې فریاد نه اورېده. هر سړی په خپل کار پسې منډې وهلې، هر څوک به پرې همداسې تېرېدل. دې د ښار خلکو ته کتل. ناڅاپه یې چې سترګې په هغه هلک ولګېدې. هلک په بیړه راغی، د سوالګرې خواته سلام یې وکړ او ورته ویې ویل پرون ولې رانغلې؟ ما د ډېر انتظار وکړ خو ته رانغلې. هغې ورو په ژړغوني غږ وویل زه خو څه په خپل واک کې نه یم، دا د هغوی کارونه دي، کله مې پرېږدي او کله نه. هلک وویل دا څوک دي او څه دې کېږي؟ هیله کوم کیسه دې راته ونه کړه او دا مخ دې ولې خوږ شوی؟ جینۍ وویل واوره زما د بېکسۍ او بېکورۍ کیسه. هلک وویل یخ دې راځه راسره لاړه شه زموږ کور ته، هلته به کیسه هم دې راته وکړې، چای به هم وڅښو، بېرته به دې راولم. همداسې وشول. جینۍ ورسره په ناز زړه د هغوی کور ته لاړه. چای ډوډۍ یې ورته راوړل. هلک جینۍ ته وویل اول خو دې نوم ووایه، نوم دې څه ده؟ جینۍ هلک ته وکتل او په ورو یې وویل نوم مې فرزانه. هلک وویل وا څومره ښکلی نوم دی، زما نوم فرهاد ده. جینۍ ورته کیسه داسې شروع کړه د مور او پلار یوه لور وم، ډېره نازولې وم، ورور مې نه درلوده، ډېره په ناز یې ساتلم. ترونه مې ډېر وو، 5 ترونه مې درلودل. زما پلار مشر و، د هغوی د چا 4 بچي وو، د چا 3، ټول په شریکه وو. زما پلار غوښتل چې بیل شي خو دوی نه ورسره منله. په کلي کې مو غټ کور وو، پلار به مې پټي کول، مزدوري به یې کوله، هغوی به په تیاره خوړله. د هغوی ښځې به مې هر وخت له مور سره جنګ و. زما مور یې په کراره نه پرېښوده. کله کله به ترې د پلار کور ته لاړه، هلته به یې ډېرې شپې کولې، زه به هم ورسره تللم. تل به یې ژړل. یو خو مې ورور نه و او بل زه یوه دانه وم. ما ته ډېره خوشحاله وه. هر رنګه جامې به یې راته کولې. په مور او پلار ډېره ګرانه وم. هغوی ته به یې ډېر زور ورکاوه چې ولې زه دومره پرې ګرانه یم. کله به مې چې پلار نه و، زه به یې په پټه د باندې ووهلم. ما به مور و پلار ته نه ویل، هغوی به راته ویل ته سپېره یې، زموږ کور دې سپېره کړی ده، ځه ووځه زموږ له کوره. ما به پټ پټ ژړل، مور ته به مې هېڅ نه ویل. ګوندې هغوی بیا ورسره جنګ ونه کړي. شپې ورځې هم داسې تېرېدلې. آخر کې مې پلار په یوې ناروغۍ اخته شو. په ډېرو ډاکټرانو وګرځېدو، ډېر مشکلات مو ولیدل. زه 10 کلن وم چې پلار مې وفات شو. مور مې سر ته سوکان نیولي وو، ویښته یې شکول او ژړل یې ډېرې چیغې وکړې. د پلار نه پس زموږ په کور کې موږ په کراره ورځ ونه لیدله. هره ورځ به مې ترونو راسره جنګ و. مور به مې وهله، زما هېڅ په وس کې نه و او نه مې غوښتل چې داسې وشي. د پلار کره به یې نه پرېښوده چې لاړه شي. وهل ټکول به یې خوړل، خو ما ته ډېره خفه وه. آخر مجبوره شوه کار به یې کوه. یو کور ډېر مالداره خلک وو. زما مور ورغله، زه هم ورسره لاړم. مور مې ورته بدې ورځې وکړې. ورته ویې ویل زه به درته کار کوم که یو څو روپۍ راکوئ. زما د لور لپاره همداسې وشول. مور به مې سهار تله او مازدیګر به کور ته راتله. زه به هم ورسره تلم او راتلم. د کور خلک ښه خلک وو، هېڅ غرور او کبر یې نه درلوده.
کله کله به ماته یو جوړ جامې هم کولې. مور به مې ډېره خوشحاله وه. په دې کور کې یو هلک و چې مکتب یې خلاص کړی و. نور ډېرې زده کړې هم کړې وې. خپلو خورګانو ته به د ورځې درس وایه. مور مې چې خبره شوله ما ته هم وویل زه ته هم ورځه او درس ترې وایه. همداسې مې وکړل. ما هم ترې درس شروع کړ. هره ورځ به ورته راتلم. مور به مې کارونه کول او ما به خپل درس لوسته. خو کور کې مې ترونه نه و خبر چې زه هلته درس وایم. هغوی به درس ته نه پرېښودم. ډېر ظالمان وو. هلک چې زموږ له غریبۍ او زموږ د ترونو له ظلم نه خبر شو نو ډېر خفه شو. ما ته درس ډېر په مینه راکوو. وخت هم داسې تېرېده. مور ته به مې چې کومې روپۍ ورکولې په هغې به یې ځان ته دوا اخیسته او یا به چې کله زه مریضه شوم نو ما ته به یې هم اخیسته. کور ته به مې چې خوارکۍ مور لاړه هغوی به نه پرېښوده. روپۍ به یې ترې غوښتلې. ورته ویل به یې زموږ په کور کې اوسېږي. خوارکۍ به یې هر وخت رټله. د ناکامه زندګۍ لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې یعنې راتلونکې وروستۍ برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.